السلام علیکم ملګرو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست او ښه ورځ مو پیل کړې وي. ملګرو، نن بیا هم یو نوې او زبردست طریقې سره درته حاضر شوی یم. هیله ده چې دغه طریقه مو خوښه شي او تاسو هم ګټه ترې واخلئ او دا طریقه له نورو ملګرو سره شریکه کړئ ترڅو نور ملګري هم له دې څخه ګټه واخلي. ملګرو، طریقه په دې ډول ده چې هغه موبایل چې مثلا یو اس بي هغه کې کار نه کوي، یعنی یو اس بي نه سپورټ کوي، ترڅو موږ یو اس بي څخه په هغه موبایل کې کار واخلو. نو نن درته داسې طریقه ښیم چې هر موبایل چې یو اس بي نه سپورټ کوي، نو په دې ویډیو کې تاسو موږ تر پایه پورې دا ویډیو وګورئ. دې ویډیو کې به موږ تاسو ته وښیو چې څنګه کولی شو چې هغه موبایل چې یو اس بي نه سپورټ کوي نو سپورټ به یې کړي دلته. نو تاسو به لومړی یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ د یو اس بي او ټي جي ډرایو په نامه باندې ده، چې د دې لینک به زه تاسو ته ډسکرپشن کې درکړم او په پلی سټور کې هم دا دوستانو تاسو سرچ کولی شئ. خو تاسو د لینک له لارې ډایرکټ اتومات ډول ډاونلوډ کولی شئ. زموږ د ویډیو لاندې ډسکرپشن کې دا کتلی شئ. نو دوستانو تاسو به راسئ او لومړی به د اپلیکیشن خلاص کړئ. لومړی چې تاسو یو اس بي دننه کوي کار به نه کوي، نو لومړی به تاسو دا سیټینګ ورته وکړئ. بیا چې کله یو اس بي ور دننه کوي نو حتما به کار کوي. بیا به دوستانو تاسو راسئ او په سټارټ باندې به کلیک وکړئ. سټارټ باندې مو کله چې کلیک وکړ بیا دلته بیا دوستانو سټارټ ګورئ، تاسو دا بیا تاسو دا کلیک کړئ او دلته به دوستانو تاسو ما دا سیټینګ دلته مخکې هم کړی، دلته تاسو څخه الاو غواړي هغه به هم تاسو الاو کوئ. بیا به سټارټ باندې کلیک وکړئ او بیا دلته دوستانو موډل اول سر کې ګورئ، ټیکنیکل موبایل، ټیکنو موبایل لیمیټډ، ټیکنو ال سی، دا زما موبایل ده. نو دلته ستاسو د موبایل هغه راخلي، ماډل راخلي. نو لاندې چې کوم لیکلی د یو اس بي ډیبینګ ده دوستانو، دا سیټینګ به تاسو اپ ده نو دا به آن کړئ. بیا دوستانو دلته زما نه آن کېږي. دوستانو چې کله تاسو دا آن کړ نو تاسو به یو سیټینګ ته بوځي. په هغه ځای کې به تاسو ټول کوم هغه چې بند وي د یو اس بي ډیبینګ کوم دي هغه به تاسو دوستانو ټول آن کړئ. نو بیا به راسئ او دا جای دوستانو دا تاسو کتلی شئ، دغه باندې چې کله کلیک وکړ نو کنیکټ به شي. نو بیا چې تاسو کله یو اس بي ور دننه کوئ نو دوستانو یو اس بي به حتما کار کوي او دلته به دوستانو تاسو ته لاندې یو اس بي راخلي. اوس زما سره یو اس بي نشته، کني ما به تاسو ته ښودلی و چې څنګه یو اس بي راخلي. نو زما موبایل هم په دا موبایل چې یو اس بي نه اخیستله، نو په دې طریقه یو اس بي اخلي. هیله ده چې دغه طریقه مو خوښه شوې وي. نو د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ د یوټیوب چینل درته سبسکرایب کړئ او له ملګرو سره یې شریک کړئ. ښه وخت ولرئ، ښې شېبې ملګرو.